السلام علیکم. د مایکروسافت پاورپوینټ معرفتي ښوونیز ویډیو محتویات سره زمین ببرګزی ستاسو سره یم. دغه ویډیو چې د پاورپوینټ پروګرام او پریزنټیشن پیژندګلوۍ ته مې ځانګړې کړې ده، تر پایه په کتو یې تاسو له پاورپوینټ پروګرام او پریزنټیشن سره آشنا کیږئ. پاورپوینټ هم د ورډ او اکسل په څیر د مایکروسافت سویټ یو اپلیکیشن ده، لیکن نه خو ورډ پروسسر ده چې کتابونه یا ورځپاڼې پکې کمپوز کړو، او نه هم سپریډ شیټ چې محاسبوي چارې پکې ترسره کړو، بلکې یو پریزنټیشن بیسډ اپلیکیشن ده چې هر پریزنټیشن له یو یا زیاتو سلایډونو څخه جوړښت رامنځته کیږي، او هر سلاید د پاورپوینټ د یوې صفحې تمثیل کوي چې د ځانګړي مقصد لپاره چې د پریزنټیشنو جوړول دي استعمالیږي. چې د دغو پریزنټیشنو په ذریعه تاسو کولی شئ چې د معلوماتو سرټکي د الکترونیکي سلایډ شو په بڼه څرګند کړئ چې د هر مسلک خلک لکه استادان د تدریس پر وخت، سوداګر، سیاسیون او نور یې د خپلو اړونده کارونو او موخو د استعمال لپاره کاروي. د یادونې وړ ده چې د کمې تجربې زده کوونکي لکه د ښوونځیو زده کوونکي د پاورپوینټ پروګرام په زده کړه او استعمالولو کې له ابهاماتو او ستونزو سره مخ کیږي، او علت د دې دا دی چې دوی د پریزنټیشن ورکولو او پریزنټیشن جوړولو ترمنځ په توپیر کولو کې لالهانده او سرګردان وي. نو که چیرې هر زده کوونکی د پریزنټیشن ورکولو او پریزنټیشن جوړولو په توپیر پوه شي، نو د پاورپوینټ پروګرام له ورډ او اکسل څخه هم ساده او بسیط اپلیکیشن ورته ثابتېدای شي. نو ویلی شو چې پریزنټیشن ورکول له وړاندې چمتووالی او په اړونده برخه کې مسلکیتوب غواړي، چې تاسو باید اړونده موضوع کې چې پریزنټیشن ورکوئ پوره معلومات ولرئ، او بل پریزنټیشن ډیزاینول او ترتیبول دي چې د پاورپوینټ او ځینو نورو پروګرامونو په کارولو سره یو پریزنټیشن ډیزاین او ترتیب کیږي. نو د پاورپوینټ پروګرام زده کوونکي په توګه دا حتمي نه ده چې تاسو د هر ډول موضوع لپاره د پریزنټیشن په چمتو کولو کې برلاسي اوسئ، بلکې تاسو دلته په دغه ښوونیزه ویډیو کې یوازې په ډیزاینولو او د ترتیبولو په زده کړه مکلف یاست. کینوټ یا سرټکي د موضوع د مسلکي اشخاصو لخوا چې پریزنټیشن ورکوونکي دي او په اړونده موضوع کې متخصصین دي، تخنیکي افرادو یعنی پریزنټیشن جوړونکو او ډیزاینونکو په اختیار کې ورکول کیږي چې د همدې خامو موادو نه په استفادې سره پریزنټیشن ډیزاین او ترتیب کیږي. او که چیرې تاسو کوم پریزنټیشن جوړول غواړئ، نو په هر مسلک چې تخصص او پوهه لرئ په هماغه موضوع کې پریزنټیشن جوړ کړئ. او که خپله وینا نور هم ساده کړو، نو ویلی شو چې د پاورپوینټ پریزنټیشن ډیر ورته والی د یو پوسټر پریزنټیشن سره لري چې تاسو یې د سړکونو پر غاړه وینئ. فرق یې دا دی چې په پاورپوینټ پریزنټیشن کې معلومات د کمپیوټر پروګرام په سلاید کې شتون لري، او په سلاید کې سرټکي د موضوع چې ډیر مهم او تاکیدونکي برخې د بحث وي چې کینوټ هم ورته ویلی شو ځای پر ځای کیږي، چې بیا معمولا د وینا کوونکي له نورو شفاهي معلوماتو سره بدرګه کیږي، چې په نتیجه کې دغه سلایډونه د سپیکر یا وینا ورکوونکي څرګندونې اسانه، بهتره او ښایسته کوي. نو ویلی شو چې پریزنټیشن ښودلو، ارائه کولو، وینا، لیکچر، آګهي ته وایي، چې په واسطه یې کولی شو آډینس یا اوریدونکي یو کار یا هدف ته وهڅوو، تشویق او ترغیب یې کړو. اوس چې پریزنټیشن مو وپیژند چې له ګڼو سلایډونو څخه یې جوړښت رامنځته کیږي، نو د پاورپوینټ پروګرام استعمالونکي په توګه تاسو باید له سلاید سره آشنا شئ. چې سلاید څه ته وایي؟ سلاید په لغت کې حرکت کولو ته وایي، او د پاورپوینټ په اصطلاح کې یوه کوچنۍ ټوټه د فلم انځور په فریم کې ده. هر سلاید په سلاید شو کې کولی شي چې متن، انځور، غږ، انیمیشن، ویډیو، کلیپ آرت یا کوچني انځورونه او چارت چې معلومات د ګرافیک په بڼه ورکوي له ځان سره ولري. تعداد سلایډونو چې د پریزنټیشن جوړښت رامنځته کوي ټول د پاورپوینټ انټرفیس په کیڼ لوري کې په ترتیب ښکاري، او کولی شئ چې په ترتیب کې تغییر راولئ چې په کلیک او ډرګ کولو سره یې مخته او وروسته کړئ. د سلاید اضافه کولو لپاره کله چې د هوم ټاب فعال وي، نو نیو سلاید باندې کلیک کړئ. له ګڼو ځوړنده شویو سلایډونو څخه د خپلې خوښې سلاید ته ټک ورکړئ، چې زه دلته ټایټل سلاید په نښه کوم. په دې کار سره نوی ټایټل سلاید مو د په نښه شوي سلاید وروسته اضافه کیږي، او که غواړئ چې سلاید له خپل پریزنټیشن څخه حذف یا لرې کړئ، نو سلاید باندې د ماوس پوینټر په راوړلو سره رایټ ماوس تڼۍ باندې کلیک کړئ
او د ځوړنده شوي باکس څخه ډیلیټ سلاید ته ټک ورکړئ. تاسو وینئ چې سلاید مو د پریزنټیشن څخه حذفیږي. دا ول د دغې ښوونیزې ویډیو چمتو شوي محتویات. که چیرې ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک او شیر کړئ او که چینل ته نوي یاست نو سبسکرایبول مه هیروئ. ګنګوي یا زنګولې ته هم ټک وکړئ ترڅو د ټولو نوو ویډیوګانو څخه پر وخت خبر شئ. تر بلې ښوونیزې ویډیو ښې چارې.